أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا نكونك تاسداكار فأذنوا بحرب من الله ورسوله نخبر شيء فجنگ سرا دلا دترفنا ودرسول داغنا بیا ځان تیار کړئ چې جنگ به کوي تاسو د الله سره او د الله د پیغمبر سره. دې سړي الله ته چې دینو ورون ټپولې کوم سړی چې سود خوري یعنی د الله سره مقابله کوي، د سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مقابله کوي. او څنګه به یو سړی کامیاب شي چې دغه جنگ روان د الله سره وي، او څنګه به یو سړی کامیاب شي چې دغه جنگ روان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. د هر سودی معاملې نه ځان لري ساتي او د هر سودخور نه ځان لري ساتي. نن سبا نمونه بدل شوی دی او خلک په سودونو کې لګیا دي، خو نوم ولا بدل کړي، طریقې ولا بدل کړي. په دې باندې موږ تفصیلی خبرې کړې دي په عامو درسونو کې. اوس د مقام د تفصیل نه چې موږ د ربا اقسام، د سود اقسام او کیفیت او احکام هغه بیان کوو چې د ځان له موضوع ده. خو نن سبا د خلکو کې دا سود عام شوی دی، او ځکه حدیثونه دا خبره ثابته ده چې کله په یو ملک کې په یو علاقه کې سود عام شي نو دا خلک د الله په عذاب کې به مبتلا شي. ولې زموږ په دې ملک کې او زموږ په دې ملکونو کې دا امن او امان کمی دی، د برکت کمی دی، د رزق کمی دی. دغه وجه دا چې خلکو سود تلاسه چولی. هر سړی په سود کې خطر غالبا الا من رحمه ربي چې الله به رحم کړي او دې بچ پاتې شي. خجی سود خوري ته ولي وي مجبوری ده نه بس سیده د سبانه هرې ګناه ته بډي وو شروع وکا او چې څوک د سوي چې ګناه ولي کې به دغه وایره مجبوری ده نه. دا دین د سره پر راغلی، دا دین خو تا ګوري په دې کې چې کله ته غریب او استاد ضرورت چې آیت په دې وخت کې د الله منی کنه منی. نو دا څه خبره شو چې ضرورت مې نه به د الله نه یریږم سود نه خورم، او چې ضرورت مې راغې به د الله نه یریږم بیا سود خورم. دا کوم دینداری شو؟ که غریب شوم نو به ډاکې کوم، غلا کوم، چې مالدار یم به د الله نه یریږم بیا وی زل الله نه یریږم. دلیل له په دې باندې چې سړی په ځړ کې ایمان نشته، چې کله په ځړ کې ایمانی کنه د لوګي نمرې خو حرام نه خوري. د لوګي نمرې سوال وکي برودونو کې پلارو کوسو کې خود سود یو پای نه خوري، د حرامو یو پای نه خوري. نن سبا دا حرام مال ډیر زیات شوی والعیاذ بالله. دا زموږ د مسافرونه دي، د دوی حالات موږ ته معلوم دي چې په دوی کې داسې خلک شته چې هغوی د حرامې پیسې ګټي او حرامو طریقو سره لګیایي. لکه ته ولې خیال نه کوې د پردی مال له مړه درکوه، د عربو مال له په دې کې به څه خیال ساتي؟ د عربو مال مطلب دی چې عربو په مال کې هر څه کوه. دروغو بیلونه به جوړوي، هغه به کمپنۍ له ورکوي، د خپلو مشرانو سره به دروغ وایي، د الله نوم به د دروغو دپاره استعمالوي. بعض پکې لګیا دي دې دپاره ګرځي را ګرځي، څوک کوئی جومات جوړو، څوک کوئی مدرسې جوړو، او د هغې په نوم باندې لګیا دي پیسې راټولوي. دا ټول حرام کارونه دي، ټول حرام کارونه دي، ځکه چې په دروغو لګیا دي. اوس برکت به راشي په دغه سړي کې، اوس برکت به د کور کې راشي. سړی حرام خوري په خپلو بچو خوري. لږ د خپلو بچو سوچ خو کوي کنه. ستا بچی به نن سبا ولې د ځوانان چې دي د بېدینۍ طرف ته روان دي. ولې؟ ځکه چې اکثر ځوانان داسې دي چې د مشرانو په حرام خورولي دي، نو په وینه کې دننه هغه حرام ګرځي. که ته دا غواړې چې ستا د بچو الله حفاظت وکړي او هغه دینداري، نو چېرته د هغوی د وینې ته حرام شی وروانه چی. ګورې اول خدا سوچ کوه چې دا ماشوم چې پیدا کېږي د ستا د منۍ د قطرې نه پیدا کېږي، او ستا د منۍ د قطره د هغه څه نه جوړېږي چې ته یې خورې. حرام چې ته وخوړو نو د دې حرامو نه به د منۍ قطره پیدا کېږي، د منۍ د قطرې نه به ستا بچی پیدا کېږي. بنیاد یې دا دی. بیا د هغې نه بعد په جسم کې چې کومه وینه ګرځي ته وله خوراک ورکوې، ته وله سامان راوړې، هغه ته په حرامو باندې اخلي. بچی غریب چې هغه ته په کې هیڅ ګناه نشته، هغه ته په حرامو کې ډوب کو د ځان سره.
د خپل بچو لحاظ وکي نن به ته لسره لسله زیات وګټي خو بچی دي تباشو ته تباشو دنیا تباشو آخرت تباشو ما خبره دی پوری وکړه چې دا سود خوراک سم معمولی خبره نه ده ګوره دا جنگ دی د الله سره او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره الله دې منګه د دې ګنا نه لري ساتي او الله دې زمنګ معاشره او زمنګ ملکونه الله دې هغه دې قسمه ګنا نه پاک کی وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ او کتاسو توبه وستا نوې بستاسو د پاره سرونه د مالونه استاسو د مال سر به ته ملوي د مال سر کم یو دی اکم جتا ور کړی لا تظلمون ولا تظلمون ظلم تاسو به ظلم نکوي او نه به تاسو باندې ظلم کیږي پتا سوم ظلم نشي کېده کوم مالونه چې ور کړی هغه واخلي خو تاسو هم ظلم نکوي چې غزياتي مال تی غواړي وان كان ذو عسرا او کچرته تنگ سیاوانا قرضدار وشو عام قانون الله سبحانه وتعالى بیانوي چې سړي باندې قرض او مال ورسره نه تبسکه مرینه به نيسي ها که کور خوا کې بده تلای واچي او پرې بوزي کنه زه په زه شرمې او یادې به چې ما دل په یو وخت کې مال ور کړو او نه وروړیو کدي سی بکې مسلمانانو په منځ کې د معاملات بنا دي په محبت او عقیده بنیاد دي دین بنیاد دي دوی یو بل سره گزاره کوي الله وان کان ذو عسره کچرته د قرضدار تنگسیا والی لاسونه تنگي تاول قرض ورکړه 2000 ریاله 2000 روپۍ وې دا تعالی شپږ میاشتې بعد درکو شپږ میاشتې بعد بابا سي ورلې سپا خبره ته وګړي ضروره حالات دغه دي نو ډېر لږ خلک چې بیا گزارو کې او صبر کې او ډېر درون سړی وي او ډېر اوچت مسلمانۍ چې هغه دغه ټیم کې صبر کوي نو سبکه فنظره الى ميسره نو لازم دی انتظار کولغه تر وخت د مالداري پوري انتظار بکې چې کله د لاس ته پیسې راړي طلب درکې وان تصدقوا خير لكم او چې تاسو صدقو کوي په قرضداري باندې نو دا تاسو د پر غوړه ده ان کنتم تعلمون کچرته تاسو پويږئ قرضداري باندې څنګه صدقه کی چې دا وته معاف کې تب شورلي اصلي حالات ډېر سخت ته دې سبا خبر وکړه په من کې بل مرز ده چې په چا باندې قرضې هغه به شور شو غره ته نشته نه پټکه موږ د فتوا لګو چې د دروغ جن دي نبی زر دي شي وي چې دروغ وې دوکي ورکې نو ولې دی غسته نو ته دې سوچ وکړه د هیڅ چم ده نه د خوخه چې په دې بسې د خلک ګرځي او بیزته کوي جمال مال لا کمال پیسې زما غرق خو چې سړی دې درجه تر ورسي نو د حالات خراب شي الله وی چې به دوه درجې دي یو ډېر اوچته درجه ده چې ته د مال بالکل پرې بس سیده د غمال مال الله رضا لپاره ته پرې کداغه نه بخینه نبی دویمه درجه ده چې صبر وته وکا دا هغه وخت پورې چې دې شي د مالدار شي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله او ویریږي دا غلوی ورزینا چې واپس بکړې شي تاسو باغی کې الله ته چې مسلمان د پر د غوایت کافی دی ګوره د معاملات په اخر کې الله دا راوړو وی ګوره د آیات ساتي چې په ورځ بر سره زر ټکی حساب کتاب کوم نو ویریږي دا ورزینه ګوره کته ظلم کې قرضداري سره او کاغذ ظلم کې تاسو سره د ټولو معلومات کی ته پورین خطه د مرینه دي سړی نیولې او یا هغه دروغجن دي بس خلک دي چې قرضې غستول مزه ور کوي قرضې جمع کوا او دا سوچ نشي چې دا به واپس ور کول مغواړي د خلکو غریبي ده د خلکو مسلې
حدیث کې ډېر سخت وعید راغلی د خلکو د پاره چې هغوی قرضې د خلکو نه راخلي او به یې ورکوي نه. او ما په دې باندې یو بیان هم کړی دی او الحمدلله د ملګرو سره شتیم میلاوي قرض د اخیستو حکم ما به تفصیلي خبره کړې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې شهید ته ټول ګناهونه بخښلی کېږي سوای د قرض نه چې دا ورته نه بخښلی کېږي. دغه شان په یو کس باندې قرضه و رسول سم جنازې مونځ په هغه باندې ونه کړو. بیا یو صحابي یا رسول الله زه به د قرضه ورکم. یو څو ورځې بعد رسول سره دغه صحابي میلاو شو و یا رسول الله قرضه مې ورکړه وی نن دغه جو سرمن هم وی یخه شوه وی قرضه مې ورکړه وی نن جو سرمن هم یخه شوه وی څه ګپ نه دی. قرض اخلو جمع کوي او خلکو له به دوکي ورکو دروغ وای نشتی او درب کم او صبر کوو دوانو طرفونو ته کسکه او زیاته کې او ظلم کې الله وی چې یو غټ ورځ د چې ګره هغه ورځ به متاسو الله ته ودرېږي. ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به پوره ورکړي شي هر نفس ته بدله د عمل چې هغه کړی دی وهم لا يظلمون او په دې باندې به ظلم نشي کېدی. د دې بعد الله سبحانه وتعالى د عدل احکام راوړي چې هغه د تجارت او د معاملات او احکام دي او د احکام الله دې لپاره ذکر کوي. منګه کته استیادی او د درې در سمخ کې دا خبره کړې و چې الله سبحانه وتعالى په دې صورتونو کې موږ ته هغه خبرې خي په دې صورت کې هغه خبرې وخی چې دغه د لاسه زموږ په ملک او علاقه کې اصلاح وشي. نو چې کله د مسلمانانو په منځ کې د معاملات او تنظیم په خطر طریقه چلیږي نو دوی په منځ کې به جنگونه نه پیدا کیږي او چې کله دوی په منځ کې د معاملات کډوډ چلیږي په صحیح طریقه نه چلیږي قرآن او حدیث پر نه کې نه نو به دوی په منځ کې جنگونه پیدا کیږي. دا کوم آیت چې روان دي د قرآن کې وګد آیت دی او دې ته آیت الدین یا آیت المداینه په دې کې ډېر احکام دي. بعض علما د یو آیت نه 15 مسلې راوباسي یا د دې نه ډېرې مسلې ترې راوباسي خو موږ به ترجمه کوو مختصر چې کومه فائدہ هغه به کې بیان کو. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو مخکې الله سوی سود به نه خوري وسوی د سود نه د بچ کېدو طریقه ده چې هغه طریقې استعمال کې کوم چې شریعت تاسو ته ښوولې ده. اذا تداینتم بدین کله چې معامله کوي تاسو په قرض سره الى اجل مسمى تر یوې نیټې مقررې پورې فاکتبوه نو ولیکئ الى اجل یو نیټې پورې. په دې کې دوه قسم بیه ناراضي یو هغه چې سامان دل درکم او پیسې به بیا راکې او یو بیه ده چې سامان مال راکا او پیسې بدل بیا بل بیه ده چې پیسې راکا او سامان بدل بیا ورسته درکو مدام جایز دي خو په شرط د دې چې سامان وصف او هغه پوره معلومات یې چې ته سړي سره بیه وکې دوه میاشتې بعد باغ تعالی سامان درکې او دای پیسې دیواله په دم د قرض لین دین شو او یا دې سي چې سامان مال راکا پیسې بدل دوه میاشتې بعد درکومه تم د قرض لین دین دی او دم جایز دی او د دې خپل شروط خپل آداب دي. هر مسلې تفصیل موږ نشو بیانول لکه دا تفسیر چې نه بیا په کلونو کې نه ختمي او زمونږ تفصیلی د تفسیر درسونه په بوزي کې چيري په تقریبا په 3 کالو کې موږ 15 سپاری پوره کړی په 3 کالو کې. دغه وجه ده چې هر خبره تفصیل به کې بیانې او دا دوره چې کومه ده مبارکه دوره ده خو د قرآن په کې من ختمو د هر خبره تفصیل نشو کولای چې دې بیوغه آداب او شروط او احکام بیان کو به ځان له مسله چې ته الله جون را کو تفصیل به بیو کو. الله وی چې لیکي دا فاكتبو د قرض معاملین باغی کې لیکل لازم کوي چې لانجې نه پیدا کی. اگر که قرض ورکون کې مطالبه نه کوي د لیکلو لازم نه چې هغه مطالبه کوي د لیکلو ته ولي کې د خپل طرف نه چې زړه بستا مطمئن هغه به مطمئن او دا به اعتمادي نه ده بس خلک کوز بيدینه اون ته کې د اعتراض کوي چې دا خو به اعتمادي شو موږ دا به اعتمادي نه ده
عین اعتماد دی خبره د الله ده خبره د شریعت ته زموږ په عمل له او شریعت چې کوم خبره هم کوي نو باقي کې زمونږه فائدې وليكتب بينكم كاتب بالعدل او لیکل دیو کې پمنځ تاسو کې یو لیکون کې په انصاف سره لیکل به تاسو په درېمګړي باندې وکړي ولکه تاسو لیکل کوئ نو بیا په یو بل باندې سره شي بدګماني به راشي یې دوه به زیاتې کړي دوه به کمې کړي نو درېمګړی راولئ او درېمګړی به لیکلو کې په عدل سره د دین دا مسله ثابت شوه چې دا لیکل او لوستل زده کول هم لازم دي چې اوس ټول امت دي چې څوک پکې لیکل او لوستل نشي کولی نو په دې مسله باندې عمل څنګه کوو او موږ ټولو مسلمانانو ته دا نصیحت او خصوصا خپلو پښتنو ته چې کوشش کوي چې د تعلیم وکړي د دین علم خو به زده کوو خو د هغې سره سره دنیوي تعلیمونه هم کوئ د انګلیش زده کوي د ساینس زده کوي د ټکنالوژي د معلومات زده کوي چې دې سره زموږ د امت مخې ته لاړ شي او چې موږ د انګریزانو د محتاجین الله موږ وساتي چې موږ هغوی ته محتاج یو په ټکنالوژي کې دا شی دی د پلاني ملک نه دا شی د پلاني ملک ټول د یهودو نصاراو ملکونه نو په کار دی چې زموږ سره خپل ټکنالوژي زموږ سره خپل ډاکټرانی خپل انجینرانی خپل ساینسدانانی نو سبحان الله په دې امت کې غفلت پروت دی نور خو په کار دا وه چې دغه انګریزان زموږ د امت ته محتاج وي په دې مسلو کې او بنیادي د ریاضیاتو د مسلې او د فیزیا چې دوی بیانوي نن سبا فیزیکس چې ورته وایي یا کیمسټري د مسایل چې کوم شو دا ګوره ټول چا چې د دې علم بنیاد یې ښودی د کوم علماو پخوا هغه مسلمانانو نو هغه علم چې بنیاد ول مسلمانانو یې ښودی نن مسلمانان په هغې کمزوري شوي په کار خدای چې موږ د خپل عزت او د شرف راټینګ کړی بلکې مسلمانانو ته دا معلوم هم نه ده چې د دې علمونو بنیاد زموږ مسلمانانو یې ښودی دا خبره ورته هم پته نشته خو صرف د انګریزانو په صفتونو باندې خوله نه ستړي کېږي بس نښته یاره انګریزان کته انګریزان بره نو د هغوی صفت څه لکې خو ته خپل ځان داسې که چې ته هم دغه مقام ته ورسې دومره پوه تاته میلاو شي الله سبحانه تعالی دې امت ته عزت نصیب کړي او الله سبحانه تعالی د دې امت حفاظت وکړي ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله او انکار دی نکي لیکون کې د لیکلو نه لکه څنګه چې خودنه ورته کړی د الله کې چاته ویلی شي چې لیکلو کنه هغه نه د پکار چې دی نه منشي انکارو کې فليكتب نو لیکل دیو کې وليملل الذي عليه الحق او بیان دیو کې هغه کس چې باغ باندې قرض دی د حق نه مراد قرض دی بیان باغ کس کوي مسله د اقرار ده یعنی چې بچا باندې حقي هغه به لیکون کې ته اقرار وکړي چې په ما باندې د پلاني دومره روپۍ دي د پلاني معاملات دلاسه دا به زه 2 میاشتې بعد ورکوم میاشت بعد به ورکوم داسې به ولیکي وليتق الله ربه او يردي كيد خپل ربنا ولا يبخس منه شيئا او ندي كميد دغ حق نسشي فإن كان الذي عليه الحق نكچرت يا كسي بچا باندې قرض ده سفيها بعقل او ضعيفا يا كمزور او لا يستطيع ان يمله يا طاقت نلري بیانو کیاغا فلیملل ولیه بالعدل نو بیان دیو کی وارث داغا پا انصاف سرا پچا باندې چې حق دی مثلا کې معشوم دی بوډا دی چاړه دی ناجوړ دی نو داغه د طرف نه دی داغه بل وارث بیان ورکی او په انصاف سره به ورکی واستشهدوا شهيدين من رجالكم او گواهان طلب کئ دو گواهان د سړو ستاسونه فإن لم يكونا رجلين نو کچرت نو دو سړي فرجل وامرأتان نو یو سړی یو دو زنانه ممن ترضون من الشهداء داغه چانه چې تاسو غوړه کوي د گواهانو نه
تضل إحداهما كچرت شي هير د دې یوینا فتذكر إحداهما الأخرى نور یاد بکی دا یو دی بلتا دیږي کې دا مسلم ثابت شوه چې خزه په عقل کې سړی ته نه رسي اگر کنه سبا غرب او انګریزان هندوان لیبرل خلک دوی دا خبره کول غواړي چې سړی او خزه بالکل یو شی دی خلوي چې یو نه دي سبحان الله څه عجیب خلک دي هغه چې پیدا کړی دی هغه یو شان نه دي او دوی یو شان دي نو څنګه ته ډیره پته کې دوی ته پته الله پیدا کړی دي کنه نو الله ته پته لري چې راخذ څنګه ده سړی څنګه ده نو هغه فیصله وکړو دا یو شان نه دي په عقل کې دوی نه دا یو شان دي په عقل کې او په دې باندې ما یو در سمخ کې خبرم کړو تفسیر په درس کې تفصیلی نه دینه دا مسله ثابت شوه چې خزه او سړی کې فرق دی الرجال قوامون على النساء سړی چت ها خزه زنانو حق شته د زنانو حق بم نه یره ولید وخزي د دې خزو هیر ډیری نه کده یوینه خبره یې رشینه دا بل به وته را یادی چې دې سګوره موته چلته ناسو او دی پلانی په پلانی باندې هغه پلانې شي خرڅ کړو او به وته چې پیسې بدل پلانی ورځ درکوم دی وینې رشي دوی مته یاد نه که یو خزر شي او دا یوینه یې شو نو خبر ورانه شو کنه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا او انکار دي نه کوي گواهان کله چې دوی راو بلل شي دلته بل مسله چې دین ډیر مسلمانان نه خبر دي خصوصا زمو پښتانه گواہی نه ور کوي او گواه نه جوړیږي ولی یره بیا به سباله چې د سړي سره مخامخ کیږي خپل له پلانې دی دم چې دوریدلی کني الکه راشي ته گواہی ورک یره ز گواهی نه ور کوم سبب بیا د مسلې جوړی شي او دغه زمونږ تر دی او د ماما دی نو کم یو ته خبره ویا کو ودلې ناروا کار ته لاړ شه گواہی گواشه په سباله بخریشته گواہی ورکه په شریعت کې دا خبرې نشي چې دا می تر دی او دا می نکره د پلانې چې کوم خبر دی لیدلې د باقي گواشه او بیا به گواہی ورکه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله او بد مګنی دا چې ولي کوي تاسو د قرض کلګي یا ډيري ترنيټي دا غي پوری اسړه دا وچیره وړکه قرض دی دا بسلی کم الله وړکه ولوي بګي مکوي کله قرض معامله ده نو ویلي کوي په دې کې فائدې دي الله غو فائدہ بیانې ذالکم اقسط عند الله ذالک ډیر د انصاف خبره ده بنزد الله واقوم للشهاده او ډیر برابر اونکي د گواہی لره یعنی د گواه خبري او لیکل به برابر شي نو خبره به یقیني شي لیکل مشتي او گواه مشتي گوانه ته پوښتنه کړو تاسو لیدلیو وای ما خدای دا خبر لیدلیو پانه چې لیکلو کړه خبر به کې لیکري ده نه لوي برابرون کې د گواہی لره وادنا الا ترتابوا او ډیر نږدې د دې ته چې تاسو به شک نه کوئ شکونه به ختم شي به خبره واضحه ده پانه موږ سره پرتل ده لیکل دی راشي کله لیکل بکینې نو بیا یو بل باندې شکمن کی یو به چې کې دي چې د من زیاتې لري بل چې کې دي چې د من سره ظلم کوي إلا أن تكون تجارة حاضرة مگر کچرتی تجارت لاس پلاس تدیرونها بینکم چاڑوی راڑوی تاسو غب منس خپل کې فلیس علیکم جناح الا تكتبوها نو نشتی بتاسو باندې ګناه چې ونه لیکي تاسو غن و دې تجارت ته چې لاس پلاس ته روزانه دي نو بدی کې لیکلو ته ضرورت نشته واشهدوا اذا تبايعتم او گواهان ونیسئ کله چې تاسو خرڅول غستل کوئ یو شی که په نقدوم خرڅه معاملې د نقدونو حلوي بیا پکې گواهان جوړ کړي سبت لګي سباله د انکارو کې بل مسله پکې جوړ شي او به ضرورت گواشه ګوري چې د پلانې کور مددنه واغستو هغه یو ځ گواشو سباله کې به څه قسمه خبر راشي نو دا سړي خو به دومره ویلې چې او مالی دلو چې د پلاني په دماني په دومره روپو دا کور خرڅ کړي
ولا يضار كاتب ولا شهيد او ضرر دې نه ورکړي کېږي لیکون کتاب نه گواته الله تنګول بم نه کوي او یو سړی خسړی د گواہی ورکړي وې زه گوایم او ته کړه به مسبخینو ته وټه کې ترش ما خام منځنه بد بیا ورته لګرا شغه مسله بیا جوړه شي سحر منځنه ته لګرا شي دلته یو سړی د بل کسر د ګاډي سم معاملې و نو ما ته ټلیفون کوي ترش لیکل به مو کې او ته به ګوام شي مې صحیح ده نا ګاډي به مسله کې زه گواه شوم بیا غوي چې سوخ به دوران شو اګاړه ته واپس ونیو بیا به کې زورلم په دویم پر بیا ورلم په دریم پر بیا درې پیری به کې زورغلم په سلام پر مو د اخرو مې الله یې سره اګاړه تباو برباد کړه هم پیټی کړ د څنګه نو دې څنګهولم نه دی په کار چې صحیح دی سړی گواہی کوي او لیکل دلم کوي او ته په مخ خطه بیٹھے مو ته ورټه کېو بیٹھے مې رو باسي الله سمره انصاف والا بچا دی وی دوی بم نه تنګوي ځکه یو تاسو سره کار کوي خېګړه کوي تاسو ولي تنګوي وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ او کچرت تاسو کوي دي سي نو یقینا دانا فرمانی د پتاسو پورین ختی واتقوا الله او ويريږي د الله نه ويعلمكم الله او تعلیم درکې تاسو ته الله دې کې یو بل فائدہ چې د الله نه یریږي الله ورته علم خي دا ډیر خلک دا تپوس کوي زمنګ نه چې زه علم زده کوم خو دا مسلې زما په دماغ کې نه کینی یا زما دعوت مخې ته نزي یا زما خبره څوک نه مني څه سي چلو کما نو غټه خبره غټ جواب او مختصر جواب واتقوا الله ويعلمكم الله دا الله نو ویریږي الله به علم وخی چې کله تر الله نه یریدي الله به علم ستاسو په سینې کې نه باسي دنه او چې الله نه یریدي کنه دماغ د تیز نه جسم کمپیوټري خو بیا هم دا مسلې ته یزده نه کی او که یزده کی الله بدل د بیانولو توفیق نه درکې او که توفیق درکې بیان کی خو بچا باندې با اثر نه کوي نو ټول خبره تقوا سره تعلق ساتي والله بكل شيء عليم او الله پارشز باندې خپوله وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ او کچرته ایتاسو په سفر باندې ولم تجدوا كاتبا او ونمو میتاسو لیکون کې بل مسله د سفر په حالت کې به لیکون کې کم ذکر دو کسان دي به وکړه په کم ذکر په سفر کې او لیکل ولا نه ورزي دلم نه ورزي دلم لیکل نه ورزي زه دریم ګړې براولم دریم ګړې به په سفر کې به کم ذکر ګوري ولم تجدوا كاتبا ونمو میتاسو لیکون کې فریحان مقبوضا نو غاڼه دی وی اغسته شوی څه شي د اوسره غاڼه کې د اعتماد د پاره چې دا واخله دا به تاسو پروتي چې کله ما تعالی ستا حق درکو نو زما دغه شی چې کوم ما تاسو غاڼه کړي دا به مال راکی فإن من بعضكم بعضا نو کچرته اعتمادو کی باز استاسو په بازو باندې اوس اعتماد دي هغه یو ته وروره څه شی مګاڼه کا ته ما ته پته چې مسلمان سره او زما روري زوم په منځ کې مخ کې نمرور ولیده فليؤدي الذي تمن امانته نو ادادي کې هغه کس اعتماد فکر شوی د امانت خپل پچا چې اعتماد شوی نو دغه سړي غي اعتماد دینه خرابوي اعتماد دینه ماتي چې کله نیټه پوره شي نو دغه امانت دی ورکی وليتق الله ربه او يردو كيد الله ولا تكتموا الشهاده او مپټوي گواهی لره دم ګره غټه مسله ده گواہی بنه پټه چې څه دلی دلی هغه برښتیا وي اکثر دي سکی زموږ په علاقو کې چې کم دي سي مالدار سړی یا د نسب نه زوروري د دې کمزور خلکو سره ظلمونه کوي الته بل سړی هغه خدای خبرې نه خبرې او خېلې دلی خو سبق وینه نو دې گواہی پټه الله تاسو به گواہی نه پټوي کبدی کې ته مرګم ملوي کبدی کې ته نقصانم ملوي خو حق دی به وي چې ورو دي کار شی او ما بخپل سترګو لیدلی ما اوریدلی
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه او څوک چې پټ کی گواہی نو یقینا د زړه ګناهګار دی والله بما تعملون علیم او الله پاک عملونو چې تاسو کوي په دې په دې اخرنی درې ایتونو کې الله سبحانه وتعالى د ټول سورته خلاصه راوړي لله ما في السماوات وما في الأرض خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او کدا سو ښکار کې خبرې چې تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټی کې يحاسبكم به الله حساب کې تاسو سره الله داغي فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نو بخانه کې هغه چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي والله على كل شيء قدير او الله په هر شي باندې قادر دی دا آیت چې کله نازل شو صحابه کرام پر رسول په سیرلو چې یا رسول الله د اوسه پوری چې کوم احکام راتلو د زموږ د طاقت او خدا مسله زموږ د طاقت نه بهر دي ځکه چې الله وی چې تاسو سره به دغه سوچونو او دغه خبرو حساب کتاب کې کوم چې تاسو په زړونو کې وړي دا ډیره ګرانه شو نبی الله سبحانه وتعالى دا مسله اسانه کړه د ورستنی ایتونه به سره ولېګل او حدیثونو کې رسول سم دا خبره کړې ده چې الله په دې خبره باندې رانیونه کوي پښړه کې چې ساوډي راوړي الله په دې رانیونه کې چې سو پوری په عمل نه شي دم د الله احسان دی کچر د الله په دغه خبرو موږ رانیونه نه بیا خو ډیره ګرانه شي د اخرنی دوه ایتونه چې دي د امن الرسول نه د دې ایتونو په حدیثونو کې ډېر فضیلت راغلی یو حدیث کې درځي چې څوک د شپې ود کیږي او د دوه ایتونه وای نو د ټولو شرونو نه بوله د دوه ایتونه کافی شي بعض روایتونه کې د سره راځي وي د دوه ایتونه چې څوک د شپې ود د تهجد په ذکر ور کوي او رسول الله په حدیث کې وي د سوره بقره د آیتونه چې کوم دي دوه د دې خزانه نه مال راکړې شوی دي چې خزانه د عرش لاندې ده او د مخ کې چرته یو پیغمبر لنی دی ورکړې شوی او د موږ سره د سوره فاتحه په اول کې د خبره تیر شوی علي رضی الله عنه دا خبره کوله او زه نه منم چې دغه شړی عقل کار کوي چې هغه د شپې د کیږي او آیت الکرسی او د سوره بقره د دوه آیتونه نه وي وزید نه منم چې د عقل کار کوي د عقل کار نه کوي چې د دومره اوچت آیتونه دی پری دي نو د شپې چې د کېږي د دوه آیتونه لازم وای او آیت الکرسی وای آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ایمان راوړې دې رسول باغ وحي چې نازل شوی دا غته د طرف درب دا غنه والمؤمنون ومؤمنان كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هر یو ایمان راوړې دې په الله او په ملائکو دا او په کتابونو دا او په رسولانو دا لا نفرق بين احد من رسله وي فرق نکو منګه په مېز د هیچا کې د رسولانو دا غنا دې کې دا خبره الله دې پر بیانې وی چې د مخکې چې څومره احکام تیر شو کسو کې منی او کنه منی خو پیغمبر او مسلمانانی منی ځکه الله دا خبره وکړه ولکه خبرې چې تیر شوې کسو د تاسو کې چې په دې صورت په څوک عمل کوي دومره وګت صورت ته وګوره په باندې دوه سپاری صورت ته او دومره وګدي مسلې په دې په اخر عمل څوک کوي الله وي امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون مسلمانانو به عمل کوي کنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عمل کوي کنه هدي لپاره د دلته راو وقالوا سمعنا واطعنا او دوی وی چې واورید منګه او تابعداري کوو منګه د مسلمان شان دی
د چونکې چنانچې څنګه او ستا مذهب او زما مذهب او ستا کتاب او زما کتاب د قصې نه کوي چې الله او د الله د پیغمبر خبر رااله موږ واورېد او موږ تابعداري کوو غفرانک ربنا بخانه غواړو ستانه رب زمونږه و الیک المصیر او خاص تا طرف ته درګرځېدل دي لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نور کې الله هیڅ نفس ته مگر په اندازه د طاقت داغه یعنی هغه مسله الله ختم کړه چې الله په دې سوچونو په دې کم زړه کې چې ساوډي راوړي په دې الله رانیسي الله وینا دغه می تاسو ته معافي کړی دا په یو انسان باندې دومره بوج एकदम څومره چې چتولې شي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت د دې نفس د پاره بدله دا عمل دا چې د کړه دې او په دې نفس باندې سزا دا عمل دا چې د کړه دې سزا هم دته ملوي او اجر هم دته ملويږي ظلم زیاته به سره نه کی کا اجر ملويږي عملي کړه دې که سزا ملويږي ګناونه کړی ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اے رب زمنګا مرانی سمنګا کچر تهیر کو منګیا خطا شو منګا د دعاګانې الله قبول کړي حدیث کې درځي چې الله وی چې ما قبول کړي سوال بجله کې درځي چې د دعاګانې الله قبول کړي د نبی په قرآن کې ولر واستي چې منګه بار بار وایو او قبول شي وي نو جواب پدې کې دا فائدې ده چې الله دا دعا ډیره خوخه ده نو الله غواړي چې دوی په مخه د دعاګانې غواړي د الله د خوخه د چې انسانان جواب مخ کې عجزي نو دې پر الله سبحانه وتعالى ذکر او سمته دعاګانو چل پم خي نو د الله رحم او مهرباني د چې په خطا او په هیر سره انسان نه رانیسي نو یا الله کچته موږ ستا حکم هیر کو یا نه خطا وشي نو یا الله موږ په دې مرانیسه ربنا ولا تحمل علينا اصرا اے رب زمنګا مبارک وا پمنګ باندې درن بوج كما حملته على الذين من قبلنا لکه څنګه چې بار کړو تا پاکستان باندې چې زمنګ نمخ کیو اسرا غټ بوج ته وي پوخانی چې کم خلکو زمونږ چې مخکې تیر شوي دي امتونه په هغه باندې ډېر ګران احکام الله به لازم کړو خو الله سبحانه وتعالی په دې امت باندې رحم وکړو خصوصي او هغه سخت احکام د دوی نه لري کو دا غوي په وخت کې بدی سوا چې عمل بډیرو اجر به لګو زمونږ د پر الله دې سې وکړي چې عمل لګي او اجر ډیری نور ډیر چې دینو اسانتي الله راوست ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به او اے رب زمنګا مبارک و بمنګ باندې هغه چې نشتی طاقت زمنګ پاغي باندې ان یلا دې احکام را باندې ملازمو چې زمنګ وس نه رسي ولله الله د نوم نظر شمه الله دې احکام موږ ته خولې من دي چې زمنګ په طاقت نه رسي او کله چې په طاقت نه رسي نو الله وتعالى طریقه مخولې واعف عنا او ما فيك منتا واغفر لنا او بخانوك منتا وارحمنا ورحمك فمن باني انت مولانا تدوست زمنگي فانصرنا على القوم الكافرين نمددك زمن سراب قوم كافران باني الله سبحانه وتعالى دې منګه په کافرانو باندې غالب کی او الله سبحانه وتعالى دې چرته مسلمانان نزل لیکي او چې په کمزې کې هم مسلمانانو سره ظلم زیاته کیږي الله سبحانه وتعالى دغه په حال باندې رحم وکي او په کمزې کې چې هم کفار ظلم زیاته کوي د مسلمانانو سره الله سبحانه وتعالى دغه کفار تباہ او برباد کی او الله سبحانه وتعالى دغه نه بدله
د آخرت نه مخکې په دنیا کې واخلي. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو او د الله په توفیق سره سورة البقره چې هغه اوږد سورت دی په قرآن کې هغه الحمدلله اختتام ته ورسېدو. ان شاء الله سبب د سورة ال عمران نه شروع کوو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.